سواري انسان چې کله روژه وي او بیا خاص تر به د مازدیګر لمانځه نه وروسته نو دغه وخت کې بالکل داسې چې ماشوم لم ښکارېږي. ډېر احتیاط پکار دی چې یو سړی وایي زه نسواري یم او ما سره خبرې مه کوئ یا زما باندې د نسوارو نشې تاثیر کړی دی. موبایل به راخیستی او دې کې دا ګیمونه کوي. آیا پاچا صاحب دا کار ښه دی په دې روژه کې او که نه بد؟ ستاسو ملګری آغا خان نظرخیل خپل لیدونکو ته د زړه د تله مبارکي د روژې د میاشتې ورکوم او یو ځانګړی میلمه لرم د هغه نه به د روژې فضیلت واورو. موږ ځانګړی میلمه چې دی ماشاءالله صاحب مهربان پاچا صاحب اولاد رسول دی او کېناستو او د روژې فضیلت به راته ووایي. او د لیدونکو ته دې زموږ د خوا نه مبارک وي. ډېره مبارکه میاشت ده او ډېره ښایسته ښکلې اوله ورځ نن تېره شوله. دا په زړه کې رال چې لکه د پاچا صاحب نه موږ یو څو تپوسونه وکړو د روژې مبارکې میاشتې فضیلتونه. حاجي صاحب به موږ ته دا بیان وکړي. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. الله رب العزت دا پنج بنا په من باندې فرض ګرځولي. اول کلمه، دویم مونځ، دریم روژه، څلورم زکات، پنځم حج د بیت الله شریف. د روژې په میاشت کې پکار ده چې د روژې په باره کې مسایل وشي او وضاحت وشي، د مسلمانانو ته د روژې فضیلت معلوم شي. روژه د الله رب العزت هغه فرضي عبادت چې د دې روژې په وجه باندې الله تعالی بنده ته ګناهونه معاف کوي. چې اوله روژه ونیسي الله پاک دا بنده د ګناه نه داسې صفا کړي او داسې معاف کړي لکه ماشوم چې نوی د مور نه تولد شي. بل خبره دا ده چې دا روژه چې دا په دې روژې په میاشت کې الله رب العزت قرآن پاک د لوح محفوظ نه د اول اسمان ته راکته او بیا د اول اسمان نه آیات آیات په خپل وخت سره حضرت جبرائیل امین به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړ. نو دا آیات آیات راغلی دی لکه تورات، انجیل، زبور. هغه پوره کتابونه راغلي وو او دا قرآن پاک چې دی دا آیات آیات راته او ټول قرآن پاک د لوح محفوظ نه راکته شوی دی اول اسمان. او د دې په باره کې الله رب العزت چې دی شیطانان فرشتو ته وایي چې دا سرکشه شیطانان چې دا وتړئ، هغه تړل کېږي او الله رب العزت نزول د رحمت په دې مخلوق خپل باندې د دې روژې په برکت سره نازلوي. او د دې روژې په برکت سره الله رب العزت فرشتو ته حکم وکړي چې تاسو جنتونه ښایسته کړئ، جنتونه مزین کوي او تاسو ته دا معلومات دی چې زما په دې بندگانو خپلو باندې میاشت نازل کړې ده، میاشت د رمضان، او جنتونه ښایسته کړي. او دوزخونو فرشتو ته حکم وکړي چې تاسو دوزخونه ساړه کړئ. دې میاشت د رمضان کې دوزخونه الله پاک ساړه کړي په خپل رحمت سره او جنتونه مزین او ښایسته کړي. او د روژهدار ته الله پاک دا دوه خوشحالیانې ورکړي دي. یو د ماښام خوشحالي ده او یو به بیا په ورځ د قیامت کې د دې روژې د خوشحالۍ په باره کې به الله پاک دوی ته دا خوشحالي ورکړي. الله ډېر لوی او مهربان او پاک باچا دی، بې مثله بې مثاله باچا دی. میاشت د روژې په دې ټولو میاشتو کې دا سرداره میاشت ده
او دا الله تعالی ته ټولې میاشتې معتبره دي، خو خصوصا بیا دا د روژې میاشتې دا په ټولو میاشتو باندې معتبره میاشت. نو الله رب العزت چې کوم بنده باندې ورحمي د نیولو توفیق وله ورکړي. که یوه روژه د میاشتې د رمضان یو بنده وخوري برنه حقه، نو که 100 کال بیا روژه ونیسي د دې روژې ځای ته نشي رارسېدلی. دونه اجر او ثواب لري چې دا روژه بهترین شی په جهان کې روژې میاشت ده. الله پاک فرمایي چې دا روژه چې دا زما د دې بندګانو په مابین کې یو خصوصي خبره ده، ځکه چې دی زما د یېرې نه نه اوبه څښي او نه ډوډۍ خوري. زما د یېرې نه دا زما نه یېرېږي او زما دپاره یې روژه نیولې ده. بخت د هغه چا دی چې په در کې یې قبول شو، زار د هغه چا چې یې له دره وشاړه. کله په لمر سوځي، کله ریږدي په ساړه، کله مرې د لوږې، کله مرې په ډېر خواړه. دا د هغه کسانو بخت بلند دی چې په د ازل په ورځ د برخو جواري وه، ای رحمانه چا ګټلي چا بېللي. چې د ازل په وخت کې دته دا د مسلمان شوی دی او د باندې دا فرایض او واجبات او سنت او مستحبات دا د وپېژندل او د شریعت په لاره باندې د مسلمانۍ د اسلام په چوکاټ کې دننه دته الله پاک دا توفیق ورکړ چې دا یې روژهدار کړه او دته د روژې دا هدایت وکړه او دی د دې روژې احکام په کار دا ده چې دا د دې روژې احکام وپېژني چې په روژه په کومو شیانو باندې ماتېږي یا د کوم وخت نه د کوم وخته پورې، د سهار د ملا اذان نه مخکې، د سبا د خطو نه وروسته دا روژهدار شي، د ماښام د اذانه پورې. دا د دې روژې حد دی او دا یې حد دی چې یا 30 دي یا یو کم 30 دي. ځکه چې په دې میاشت په لیدلو باندې د بعضې کسانو په دې کې خبرې راځي، یو وایي اختر دی بل وایي روژه ده، یو څه وایي یو څه نه وایي، یو وایي دا د حکومت کار دی بل وایي دا د ولس کار دی. نه، دا شریعت یو واقعي حقیقت دی. د شریعت خبره دا ده چې میاشت د برات دی وشماري چې 30 پوره شي، په 31 باندې به که په اسمان کې علت و یا وریځ وه او یا ګرد و یا غبار و، نو 30 د برات دی وشماري، 31 باندې د روژه کې. او بیا که آخر د روژې باندې 30 روژې دی ونیسي او آخر د 31 باندې دی اختر وکړي. دا د شریعت حکم دی. روژه د الله تعالی د رحمتونو میاشت ده، د برکتونو میاشت ده او د بخښنې میاشت ده. نو الله پاک دا اولنۍ 10 ورځې چې دي دا د رحمت ورځې او دا منځنۍ 10 ورځې چې دي دا د برکت ورځې او اخرنۍ 10 ورځې چې دي دا د مغفرت ورځې. او روژه کې دا کمال دی چې روژه کې دا کمال دی چې روژه به داسې روژه نیسي چې دا د ټوپ او د پټاکو شی نه دی. روژه د رښتیاو شی دی. دروغ به پکې نه وایي چې ټول مکمل روژه شي، دروغ به پکې نه وي، غیبت به پکې نه کې، کنځلې به پکې نه کې، حرام به پکې نه خوري او مونځ به 5 وخته مونځ به مکمل په جمع په جماعت سره کې. نو دا روژه ده د سهار نه د ماښامه پورې. نو ستا دا روژه چې ده هله به سړی شي چې د نوم عبدالرحمن شي. اوس سړی په څه یې که د دوستي زیر او زور او د یوې روژې په باره کې به تعالی الله تعالی دا دواړه خوشحالۍ دي. یو په جنتونو کې یو دروازه ده چې هغه یوه خاص دروازه ده، هغې ته ریان وایي. هر کله چې روژهدار په صحیح طریقه سره روژه ونیسي
نو الله پاک به هغه د ریان په دروازه باندې دا بنده مسلمان مخامخ کی او ریان دننه جنت ته بیا ورسوي چې دا دروازه باندې هر سړی نشي ننوتلی سبحان مګر روجهدار به پې ننوځي. نو روجه چې دی د الله تعالی هغه یو خاص عبادت دی چې الله پوه شه او ته پوه شه. ځکه که یو سړی پټ اوبه څکي که ډوډۍ خوري که هر څه کوي کولی شي، لیکن دغه مسلمان بنده چې ایمانداره وي نو هغه د الله پاک د یېرې نه ښې ډوډۍ له زړه کېږي مګر د الله پاک نه یېرېږي، نشي خوړلی، روجهدار دی یا ښې اوبو له تږی دی لیکن دی نشي څکلی د الله پاک د یېرې نه. یا داسې علی هذا القیاس نور اعمال دي قسم په قسم باندې، لیکن د روجهدار دپاره الله تعالی دا ریان دروازه باندې به دا بندگان ور مخامخ کېږي چې چا په صحیح طریقه او په صحیح معنا سره روژه نیولې وي. باچا صاحب نه زموږ یو تپوس دی چې دا په روژه کې اکثره خلک د خپلو سترګو باندې مالېدلي دي، دا موبایل به راخیستی او دې کې دا گیمونه کوي. آیا باچا صاحب دا کار ښه دی په دې روژه کې او که نه بد دی؟ روژه داسې شی دی چې ستا به دا ټول جسم روژه وي او ته به د ټولو بدو اعمالو اقوالو افعالو نه راسون شي او په نیکه پاکه لار د شریعت باندې به ته خپل ځان په خپله برابر کړي. او که داسې په دې موبایلو کې بعضې داسې خبرې راځي چې هغه نه زموږ په خوله باندې راځي چې موږ هغه بیانات پکې وکړو، هغه د اورېدو قابل نه دي. نو شریعت دا د دې خبرې دغه نه ورکوي که موبایل کې اوري تلاوتونه دي واوري یا نور داسې کار دي واوري چې یاره چې هغه د ده د آخرت دپاره پیدا وي. از دل بیرون کنم غم دنیا و آخرت در باغ دل رهان کنم جز خیال دوست. د زړه نه به وباسم غمونه د دنیا او د آخرت او بې د الله تعالی د زړه په باغ کې به بې د الله تعالی د غم نه بل غم پرېنږدم. نو که دی په رښتیا سره روژهدار وي د ده ژبه به روژه وي، د ده سترګې به روژه وي، د حرامو نه د ده غوږونه به روژه وي، د دغه نه د ساز او د سرود، او دا به د ده جسم به ټول روژه وي د حرامو نه چې یاره دا د چا حرام ونه خوري او دروغ ونه وایي، کنځلې ونه کړي، بد ونه کړي. بله خبره دا ده چې یو بنده په ساوه سره په خطا سره چې شی وخوړل یا یې وڅکل په هیره سره نو هغه څه جرم نه دی، روژه ماته نه ده. او که اختیاري معمولي دغه وکړه نو بیا روژه خو په هغې ماتېږي، ځکه د روژې د ماتېدلو احکام بیا بیل دي. نو ده ته دا پکار ده چې دی ځان وپېژني چې زه روژهدار یم او روژهدار چې دی دا د خدای تعالی دوست دی. د خدای تعالی دوستي زه په دې شیانو باندې نشم ورکولی چې زه یا نفس خوشحاله کړم یا شیطان خوشحاله کړم یا عیاشي وکړم یا بې لارې لاړ شم. پکار دا ده چې نور عمر چې دې څه کړي هغه دې کړي، خو روژه کې به ته د رښتیا روژهدار شي چې یاره خدای تعالی تا ته بخښنه وکړي او تېر ګناهونه درته معاف کړي او تا د جنت خاوند کړي او ته جنت له ورشي او د الله پاک رضا او د الله پاک دیدار حاصل کی. د انسان دار و مدار چې دی دا په نیت پورې تعلق لري. که د چا نیت په نیکۍ کې و نو هغه کامیاب دی او که نیت یې په بدۍ کې و نو هغه برباد. زموږ په معاشره کې د پښتنو کې نسواران ډېر دي. نسواري انسان چې کله روژه وي او بیا خاص طور باندې د مازدیګر لمانځه نه وروسته نو دغه وخت یې بالکل داسې چې ماشوم لم ښکارېږي او کور کې زنانه هم د پازابي او بار که چېرته سودا پسې وتي مارکیټ لا نو هلته هغه سودا والا سره هم نښتي. آیا دې خلکو په باره کې څه نصیحت دی ولا؟ روژه چې ده دا خو کلهمه پرهیز دی که نه؟ هغه خو ما په بار بار وویلې چې یاره روژه یو تقوا او پرهیزګارۍ ته ویلی شي. نو پرهیز دا دی چې ته د غصې نه که تا غصه سړه کړه غصه دې وخوړه نو ته به کامیابي. او که چېرته تا یو او بل چې هلکه زه روژه یم او پرتې ویم او زه روژه یم او کنځلې کوم یا وال راوال ټکول کوم زه روژه یم نو دا روژه چې ده دې روژې ته به ته هله سړی شي چې ته دې روژې ته په درنه سترګه وګوري،
ته دغه خبرې د دماغ نه وباسې نسوار لا څه او نور خبرې لا څه چې ته په معمولي خبره باندې نو نسوار خو پلیت شی دی نو روژه د شی دی چې ستا د خوله به پاکوي د بدو اعمالو نه ستا دماغ به پاکي د بدو بوی کولو نه ستا سترګې به پاکي د نامحرمو د لیدو نه ستا غوږونه به پاکي د نامحرمو اوازونو د اورېدو نه د ساز سرود نه نو روژه هم دې ته وایي چې ته مکمل روژه شي ستا ټول جسم روژه شي ستا دماغ روژه شي نو هره یوه نشه چې دا حرامه ده مګر نسوار چې دي نسوار مکروه تحریمي دي مکروه تحریمي دې ته وایي مکروه په دوه قسمه دي یو مکروه تحریمي دي یو مکروه تنزیهي دي مکروه تنزیهي چې دي هغه حلالو ته نږدې دي مکروه تحریمي چې دي هغه حرامو ته نږدې دي نو دا حرامو ته نږدې دي بله دا ده چې په دې کې که نشه راولي کل شراب اسکر فهو حرام حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هر هغه شی د څښلو چې نشه راولي هغه حرام دی نو دې کې نشه ده دا نشه چې ده دا نشه حرامه ده نو پکار دا ده چې سړی داسې کوشش وکړي چې د نسوارو نه د ځان خلاص کړي دې کې ورته اجر او ثواب ډېر دی که بیا یې وسه نه کېدله نو روژې ته خپل وخت ورکړي چې دا د بل مسلمان بل ورور مسلمان ونه ځوروي د چا زړه ونه دردوي او حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قلب المؤمن عرش الله زړه د مؤمن مسلمان چې دی دا عرش د خدای تعالی دی دل بدس آر کے حج اکبر از هزاران کعبه یک دل بهتر است زړه په لاس راوړه چې دا زړه یو زړه ساتل دا حج اکبر دی حج اکبر د 10,000 حجونو ثواب الله پاک بنده ته ورکوي او چې زر کړه د کعبې نه لاړ شي د هغې نه دې کې ثواب ډېر دی چې د ورور مسلمان زړه وساتي چې تا تقوا وکړه بل به هم تقوا وکړي که تا پرهیزګاري وکړه بل به هم پرهیزګاري وکړي او هیڅوک هم د چا د غمه مړه نه دي چې ستا ته به نصیحت کوي او نه په همدې امید باندې دا نصیحت چې موږ کوو د دې دپاره چې موږ ته خدای تعالی اجر او ثواب راکړي او تاسې خدای تعالی د هغه عمل نه چې هغه منې دی د هغې نه راستانه کړي او د روژې په میاشت کې خصوصا دا د روژې میاشت ډېره یو بختوره میاشت ده خدای تعالی دې موږ ټول اهل د اسلام ته توفیق راکړي چې موږ د روژې میاشت په خوشحاله باندې زموږ نه وځي بادشاه صاحب نه زموږ یوه بله پوښتنه ده چې مسافر دپاره د روژې څه احکام دي او څه حکم دی او غوره یې نیول دي که چېرته یې نیولې شوه نو ودې نشي که نه شوه نیولې ودې خوري وروسته به بیا قضایي راوړي د مسافر لپاره د مانځه د مسافرانه مانځه چې مسافرانه مونځ وکړي که پوره مونځ وکړي هم کېږي خو ثواب وله په مسافرانه مانځه کې دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين سو بادشاه صاحب ستاسو نه ډېره مهرباني ډېره مننه تاسو زموږ د پوښتنو جوابونه موږ ته راکړل او دا خپل دا پښتانه ورونه چې دي زموږ د نسواریان خیر د ګزاره کوئ یار یوه میاشت ده او که ګزاره م وکړه نو ماشاءالله ډېر اجرونه به وي او انشاءالله چې دي ځکه چې الله تعالی ډېره مبارکه میاشت زموږ په نصیب کړله نو باید چې موږ له د دې الله تعالی دې موږ له همت او توفیق راکړي چې موږ د دې ادب او احترام نو زما دوستانو ستاسو نه اجازه غواړو الله په امان